سهار 6:03 وي. زموږ تکل دا و چې موږ باید د پیښې هغه ځای ته ورسېږو چېرته چې زورورې زلزلې زموږ او ستاسې هیوادوال ډېر شدید زیانمن کړي دي. د هر سړي تکل همدا و چې دی باید هماغه ځای ته ورسېږي، ځکه دا د افغانانو کشاله، د افغانانو فکر، د افغانانو درد، د افغانانو خوښي خوشحالي دا ټول سره یو دي. څه په موټرسایکلونو، څه پیاده، څه د غرونو په هغه برخو، څه لګیا او سړکونه یې پاکول تر څو نورو خلکو ته لارې هوارې شي او دوی ډېر په اسانۍ سره هغه ځای ته ورسېږي چېرته چې غمیزه تراژیدي رامنځته شوې ده، چېرته چې زموږ او ستاسې سلګونه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. دا نو هغه ځای و، دا نو هغه سیمه وه، دا هغه خاوره او هغه سړک و چې هر انسان به دا فکر کوو چې د دې پای به ډېر خطرناک وي. رښتیا هم زړه بوږنونکی به وي او رښتیا همدا و چې همداسې وشول. ما همدا نه غوښتل چې موږ د دې پیښې ځای ته ورسېږو، ځکه زه وېرېدلم. ما داسې احساس کوو ځکه ما اورېدلي وو چې هلته سلګونه مړي د ماشومانو د مېرمنو پراته دي. نو ما دا حالت نه شو لیدلی، نو همدا وجه وه چې ما نه غوښتل چې زه د هغه ځای ته ورسېږم. زما زړه دا و چې موږ باید همداسې قدمونه وهو همدغه فکر او همدغه سوچ کې به اوسو. ډېری هیوادوال دغه ځای ته راغلي وو، سړکونه له تیږو ډک شوي وو. هره دقیقه د دې امکان و چې زلزله وشي. ځمکې پړقې چاودلې وې او په سړکونو باندې تګ هم یو څه ناشونی و، خو بیا هم خلک ډېر زیات وارخطا وو، ځکه هلته یې کورنۍ بندې وي. ډېرو ته دا خبر رسېدلی و چې ستاسو کورنۍ ژوندۍ دي، خو هلته په کورونو کې بند پاتې دي. نو له همدې وجې خلک ډېر زیات وارخطا وو، منډې یې وهلې تر څو هغه ځای ته ځان ورسوي. خطرناکه ځای دی ولاده. د هر چا غم او درد خپلو، چا چې به ډېر خپلوان درلودل د هغوی مړي به په ډېرې سلامتۍ او خوندیتابه ډول باندې تر ښارونو یا تر عبادو انتقالېدل. تاسې دا مړي وګورئ، دا زموږ ستاسې هیوادوال او تر خپلو هغو کلیو یې رسوي چې هلته ابادي ده. دا نو هغه کلاګانې، دا نو هغه ځایونه دي چې زلزلو ډېر سخت زیانمن کړي. دا هغه سړکونه و چې وړاندې به پرې موټر په ډېرې تیزۍ سره تلل. متاسفانه د زلزلو ټکانونو دا دومره ځپلي وو چې حتی انسانان پکې نه شول تللی. د چورلک اوازونه شیبه په شیبه به دلته چورلک باندې هم یادونه وکړه چې دغه غم د ټولو افغانانو شریک دی. هر افغان دلته د زړه له اخلاصه کار کوه، د زړه له اخلاصه دې سیمې ته راغلی و چې څه کولی شي د دې خلکو لپاره. دلته حیواناتو هم ښه ورځ ونه لیدله. دلته حیوانات هم په ډېر بد مرګ باندې. دا هیوادوال تاسې ګوري چې هغه خوا کور ته لګیا دی چې تاسې ژوندي یاست، زه پلانکی یم. نو له هغې خوا غږ کېږي چې 2 نفره مړه دي او نور باقي ټول ژوندي پاتې دي. رښتیا هم ډېر زړه بوږنونکی حالات. ما اصلا نه غوښتل چې د پیښې اصلي ځای ته ورسېږم، ځکه ګام په ګام به ما داسې منظرې، داسې حالات او داسې پیښې لیدلې چې زړه مې نه غوښتل چې زه دې مخکې لاړ شم، یا مې له ځانه سره دا دعاوې کولې چې زه دې باید د پیښې اصلي ځای ته ونه رسېږم، ځکه دلته هر څه ویجاړ شوي وو. دلته انسانان نه وو، یا انسانان د خاورو لاندې وو یا غلي او ګم. ټول حالت لیدلی. یو ملګری ولاړ او دغه حیوان له هغه ځای څخه خوشي کړ. دا ټوله شپه دلته تړل شوی او دغه زړه بوږنونکی حالت دې حیوان لیدلی. بیا هم تندریز غږونه زموږ ملګري، زموږ دوستان او د دې هیواد د حکومت ډېری چارواکي ما ولیدل چې هر چا د بیخي ځای ته منډې کولې او منډې وهلې او ځغاستې یې کولې، کور یې ودان.
ګام په ګام به مختلفې چورلکې راتللې، بلاک هاک به راتلله، روسۍ چورلکه به راتلله، د دې سربیره هغه نورې چورلکې چې ځانګړی زموږ اساسي حکومت یې لري دا به راتللې ګام په ګام دلته به درېدلې. تاسې باور کوئ چې هر 15-20 دقیقې به یې ترمنځ تفاوت نه و، هره الوتکه به رارسېدله په ډېرو سختو ځایونو کې ناسته. تاسې دغه الوتکه ګورئ، دغه الوتکه د تدبیر سلیمان ده او دا الوتکه په ډېر خطرناک ځای کې سوله نیمه هغه ټپیان چې ډېر شدید دي د درملنې ته اړتیا لري د خلکو تلوسه دا وه چې اخر به څه کېږي، ځکه هر 3 دقیقې وروسته ما مخکې هم وویل چې دلته به یو ډول وحشي غږونه له اسمانه راوتل، دا ځمکه به یې خوځوله، کورونه به ړنګېدل، خو چا به هېڅ غبرګون نه ښوده. دا نو هغه صحنه وه چې هرې کورنۍ ته 2 3 4 5 6 10 مړي پراته وو. دا هغه سیمه ده چې په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده. لا هم په دغه کورونو کې داسې اشخاص وو چې بند پاتې وو. تاسې دغه کلا ګورئ، په دغه کلا کې 5 نفره بند پاتې دي، هغوی خورا ډېرې زیاتې چغې وهلې خو چا یې غږ نه اورېدل. یو علت دا و چې دلته شدیدې زلزلې وي، د دې امکان و که څوک دا وژغوري نو دغه کورونه پرې راښویېدلی شول او د دې امکان ډېر زیات لیدل کېده. نو همدا وجه وه چې خلک نه تلل او دغه خلک یې نه راژغورل.